که ژبه مو د لاسه ورکړه، هر څه مو د لاسه ورکړل. ډېر دښمنان داسې وي چې اول د یو قام نه ژبه اخلي، او چې کله ژبه ترې واخیسته په خپله غلام شو، او کله چې بیا په خپله ژبه شرمېږي او ځان کم راولي، یعنی په خپله ژبې چې خبرې کوي د چا په مخ کې شرمېږي ورباندې او فکر کوي چې زما ژبه ګونې سپکه ده، دا چې څوک نه په پوهېږي، نو پوه شه چې دا سړی غلام شو. نو کوښښ وکئ خپلو بچیانو ته، خپلو اولادونو ته صحیح مورنۍ ژبه وښیئ. ګډه وډه نه، اچار نه، پیتي ته مه جوړوئ چې مور ته ممي وایي او پلار ته ابو وایي او هګۍ ته انډې وایي او بورې ته چیني وایي او چاچا او مامو. او تاسې به ګورئ زه داسې خلک پېژنم چې ډېرې پخې دعوې کوي، خو بدبختانه چې بر په دري او لر په پنجابي لغتو کې خبرې کوي، او خصوصا لر خو چې دي لږ تعلیم یافته دي، نو دوی بیا 50% پکې انګلیش وایي، دې دپاره چې څوک پوه شي چې دا یو څو ورځې ښوونځي ته تللی دی. عزیزانو، داسې کول د ځان سره خیانت دی، د مور و پلار سره خیانت دی، د قام قبیل سره خیانت دی، د خاورې سره خیانت دی، او د اسلام سره خیانت دی، د خدای سره خیانت دی، د رسول سره خیانت دی، ځکه چې خدای ته رالیږلی او په کوم قام کې او په کومه خاوره یې پیدا کړی او تا ته رسولان رالیږلي، ته یې پوه کړی په دې باندې چې دا قامونه چې کوم دي او دا هېوادونه دا د پېژنګلو دپاره دي، او تا ته ځان سپک ښکاري، ته ځې بیا په بل باندې ځان ورګډی، نو تا د خدای سره هم خیانت وکړه، د رسول سره د هغه خبره ده مو نه منله خیانت وکړه، د قرآن او حدیث سره د هم خیانت وکړه، د ځان سره د هم وکړه چې ځان نه د چنګړی جوړ کړه، او د مور و پلار سره د هم وکړه چې هغوی څوک وو او ته څوک شوې، او د قام قبیل به څه په کار راشي. ته خو تل د بل په خوا کې بیا ولاړ وې، او خبره د درواغو بیا څه کوي، ما ته اسلام مهم دی. که ته مسلمان وې او داسې په اسلام مین وې، په خدای او په رسول مین وې، نو په مور و پلار به مین وې، ځکه چې اسلام تا ته مور و پلار ښودلي دي. عزیزانو، مخکې نظم او آباد اوسئ، ښاد اوسئ، یو بل ته لاسونه ورکوئ، یو بل وزغمئ، یو بل ته مینه ورکوئ، داسې ژوند په نړۍ کې وکړئ څنګه چې خدای پاک د تاسې نه غواړي. ګورئ موږ او تاسې آزاد نه یو، خدای رالیږلي وو، خدای پاک کتاب او انبیا رالیږلي دي او لارې راته ښودلې، که دا په دغسې چلېږي نو بریا ده، او که دغسې چلېږي ناکام دی. عزیزانو، ژوندي اوسئ، آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.